बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په نننی کلاس کې به مونږ خبره اتره کوو په مینول پی پی سی باندې چې مونږ به د امازون دپاره مینول پی پی سی چې دی هغه څنګه رن کوو. مینولی به مونږ ایډورټایزمنټ چې دی هغه څنګه کوو. په تیر شوي کلاس کې مونږ خبره اتره کړې وه چې مونږ به اټومیټیک پی پی سی چې دی هغه څنګه رن کوو. دا اټومیټیک پی پی سی چې دی دا څنګه رن کیږي څنګه نه رن کیږي، د دې دپاره بیډینګ سټریټیجي کومه ده، صحیح ده، زمونږ سره څه څه د دې دپاره پکار وي، څه څه نه وي پکار. ټوټل A to Z تاسو ته ما اټومیټیک پی پی سی چې دی هغه ایکسپلین کړې وه. په دې ویډیو کې به زه په مینول پی پی سی باندې تاسو ته کار کوم چې تاسو به مینول پی پی سی چې دی هغه د پروډکټ دپاره چې دی څنګه رن کوئ، یا تاسو چاله سرویسز ورکوئ، صحیح ده، نو تاسو به د اټومیټیک پی پی سی سرویسز څنګه ورکوئ، د مینول پی پی سی سرویسز به څنګه ورکوئ. نو A to Z به درته هر څیز ښیم. ویډیو به تر اخره پورې ګورئ چې تاسو په هر څه پوهیږئ. چې تاسو ویډیو سکیپ کوئ بار بار، نو تاسو نو بیا کم چې مین پوینټس دی هغه به ستاسو نه مس کیږي. نو د دې دپاره تاسو ته ریکویسټ کوم ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې په هر څه باندې A to Z پوه شئ. ښه، څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ دلته کې راشو امازون خپل اکاونټ چې دی هغه اوپن کو، صحیح ده. دا زما اکاونټ نه دی، ملګري اکاونټ مې دی، هغه مې اوپن کړی. جست په دې تاسو ته اگزامپل در کوم د ډیموز دپاره، صحیح ده. ښه، مونږ به په دې 3 ډاټ باندې کلیک کو، دا 3 لاینز چې دی په دې مونږ کلیک کو، را به شو لاندې دلته کې ایډورټایزینګ ته، صحیح ده. سیم هغه پروسس دی کوم چې مونږ د اټومیټیک پی پی سی دپاره کولو، خو دلته کې په مینول کې چینجز دي. لکه مخکې به مونږ اټومیټیکلی کار کولو، هر څیز به اټومیټیکلی و، صحیح ده. اوس به مونږ مینولی کار کوو، په خپله به مونږ کار کوو، صحیح ده. بس دغه اگزامپل دی. ښه، کمپین منیجر باندې به تاسو کلیک کوئ. چې په کمپین منیجر تاسو کلیک کوئ، دا به زمونږ سره لږ شانتې اوس لوډ شي، صحیح ده. او زمونږ سره به د ایډورټایزمنټ ډیشبورډ چې دی هغه اوپن شي سمپلی. ښه، چې کله زمونږ سره د ایډورټایزمنټ چې کوم پیج دی دا زمونږ سره اوپن شي، نو هغه به داسې اوپن کیږي، صحیح ده. دغه شانتې به تاسو ته شو شي، صحیح ده. ښه، تاسو ته ما په اټومیټیک پی پی سی کې په آل کیمپینز باندې خبره اتره کړې وه، صحیح ده. په سپانسر برانډز اینډ ډسپلی کیمپین باندې ما هم تاسو ته خبره اتره کړې وه، صحیح ده. او سپانسر پروډکټس چې مونږ به پروډکټ څنګه سپانسر کوو په هغې مې درته هم خبره اتره کړې وه. سو آی هوپ چې تاسو به په هغې پوه شوي. سمپلی به مونږ اټومیټیک پی پی سی څنګه مینول پی پی سی به مونږ څنګه رن کوو، لایک اټومیټیک پی پی سی په شانتې به مونږ دغه طریقه کار وکړو، صحیح ده. کریټ به مونږ کریټ کیمپین باندې به مونږ کلیک کوو. ښه، چې په کریټ کیمپین مونږ کلیک کوو، نو دا به زمونږ سره لږ شانتې لوډ شي. دا زمونږ سره اوس لوډ شولو، ګوره اوس تاسو ګورئ یو دلته کې به اوس زمونږ سره نوی ډیشبورډ چې دی هغه اوپن شي. خو که ستاسو ته یاد وي، ما تاسو ته په اټومیټیک پی پی سی کې یو خبره اتره کړې وه چې اټومیټیک پی پی سی مونږ د څه دپاره رن کوو. ګوره اټومیټیک پی پی سی چې دی که نه کله مونږ یو پروډکټ چې دی هغه نوی لانچ کو، صحیح ده، ایم پی ایل لانچ کو، پی ایل لانچ کو، نو هغې دپاره هغه مونږ خلکو ته رسوو، صحیح ده. اوس چې مونږ دا پروډکټ لانچ کو، اوس خو په دې کې زموږ سره ډېر ښې کمپټیشن دي، صحیح ده. نو هغه مونږ خلکو ته رسوو چې دا خلکو ته په نظر باندې راشي، د دې ویزیبیلیټي انکریز شي. نو د هغې دپاره مونږ SEO هم کوو، سرچ انجن اپټومایزیشن هم کوو، صحیح ده. او د هغې نه علاوه چې دی مونږ چې دی پی پی سی هم رن کوو. پی پی سی چې دی دا زمونږ سره د شارټ ټرم دپاره مونږ یوز کوو، صحیح ده. چې مونږ لا کویکلی ریزلټ راکړي، مطلب زمونږ پروډکټ نه وي په هغې باندې ریویو او ریټینګ نه وي، صحیح ده، فرست ټایم. نو مونږ دې دپاره پی پی سی رن کوو اټومیټیک، صحیح ده. چې زمونږ سره ریټینګ ریویو دا راشي، نو چې زمونږ سره ریټینګ ریویو دا راشي، نو هغې نه بعد چې دی بیا کسټمر چې دی ایزیلی په مونږ باندې اعتبار کوي، زمونږ په پروډکټ باندې چې دی اعتبار کوي، صحیح ده. ښه، نو هغه سمپلی هغه طریقه کار دی، صحیح ده. سپانسر پروډکټس په دې کې هم دی، صحیح ده. سیم هغه پروسس دی، سپانسر پروډکټ، سپانسر برانډز دی، صحیح ده. خو چینجز پکې څه دي هغه زه تاسو ته مخکې ایکسپلین کوم. سپانسر ډسپلی دی، صحیح ده. نو مونږ به راشو خان، مونږ به دلته کې کریټ کیمپین باندې به کلیک کو، سپانسر پروډکټس باندې، صحیح ده، کریټ کیمپین.
په کریټ کمپین چې مونږ کلیک کو زمونږ سره به نوې وینډو چې دی هغه اوپن شي. صحیح ده، نوې انټرفیس به زمونږ سره کولاو شي او په هغې کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به مینولي ټارګټینګ څنګه کوئ. صحیح ده، د مینولي ټارګټینګ دپاره د ټول نه اولنۍ خبره دا تاسو نوټ کړئ. صحیح ده چې د هغې دپاره کیورډز لازمي وي. صحیح ده، اوس کیورډ څنګه لازمي وي دا زه تاسو ته ایکسپلین کوم. صحیح ده، په دې کې زموږ سره خبرې اترې راځي په براډ میچ، فریز میچ، ایگزیکټ میچو. صحیح ده، نو زه تاسو ته A to Z ایکسپلین کوم. ښه، دلته کې دې ګروپ له زه نیم ورکوم. فار ایگزامپل زه ولې دلته کې دې ګروپ له نیم ورکوم، یا تاسو دا ایز ا ډیفالټ هم پرېښودی شئ، خو که نیم ورکوئ نو هم بیسټ دی. صحیح ده، مونږ به ورکو مینول PPC فضلی احد آفیشل. صحیح ده، جسٹ ما دا نوم ورکړلو فضلی احد آفیشل. دا زما سره څه شو، د PPC نیم شولو، ګروپ نیم شولو. دا به زه چې دی دلته کې انټر کم، نو زما سره ایډ ګروپ نیم چې دی هغه ما انټر کړلو. صحیح ده، ښه اوس به زه لاندې راشم. صحیح ده، د دې ځای نه به زه یو پروډکټ چې دی هغه چوتوم، د په کمې چې زه PPC رن کوم، په کمې چې زه ایډورټایزمنټ کوم، د کمې چې زه مشهورتیا کوم، خلکو ته یې رسومه. چې یو کس راځي یو پروډکټ سرچ کوي په امازون کې، زما پروډکټ ورته په فرست پیج باندې شو کېږي، په فرست ریزلټ کې ورته زما پروډکټ چې دی هغه شو کېږي. د هغې دپاره مونږ څه کوو، ایډورټایزمنټ چې دی هغه رن کوو. آی هوپ چې د دې ځای پورې به تاسو ته پته وي. صحیح ده، ښه مونږ دلته کې سمپل یو پروډکټ چې دی هغه انټر کړو. فار ایگزامپل دا پروډکټ چې دی دا ما انټر کړو. صحیح ده، یا نور پروډکټ هم دی. صحیح ده، هغه هم تاسو انټر کولی شئ. فار ایگزامپل زه چې دی نو د ایگزامپل لپاره چې دی بل پروډکټ به واخلو. صحیح ده، یا زموږ سره دا خپل چې دی نو دا هم ټیک دی. صحیح ده، دا پروډکټ مونږ د ځان سره ایډ کړلو. مونږ به راشو اوس ټارګټینګ ته. دلته کې خبره اتره د ټارګټینګ رااله. صحیح ده، دا تاسو ته شو کېږي زموږ سره څه دی، ټارګټینګ دی. په ټارګټینګ کې به دلته کې مونږ اټومیټیک ټارګټینګ چې دی هغه کړی و. صحیح ده، اوس به مونږ څه کوو، دلته کې مینول ټارګټینګ به مونږ سلیکټ کوو. اټومیټیک ټارګټینګ سلیکټ و. صحیح ده، اټومیټیک ټارګټینګ مونږ د څو ورځو دپاره چلو PPC، کم از کم د 10 نه واله تر د 15 ورځو پورې چې دی دا مونږ وچلو، نو دی مونږ له څه کیورډز چې دی هغه راکړي. صحیح ده، چې په هغې باندې کلیکس راغلی وي یا پې آرډرز راغلی وي. صحیح ده، نو هغه کیورډز چې دی امازون والا مونږ ته راکړي. صحیح ده، اوس کیورډز چې دی هغه مونږ به څنګه معلومو چې کیورډز مونږ ته څنګه راغلی دي. هغه تاسو ته ما په اټومیټیک PPC کې خبره اتره کړې وه چې یاره داسې به تاسو کیورډ چې دی راوباسئ، په دې طریقه به تاسو سره کیورډز راځي. صحیح ده، مینولي ټارګټینګ باندې به زه کلیک کړم او د کیورډز مینولي ټارګټینګ باندې مونږ کلیک کړلو که نه، زمونږ سره راغی کیورډ ټارګټینګ و. مونږ کیورډز ټارګټینګ هم کولی شو دلته کې. صحیح ده، او پروډکټ ټارګټینګ هم کولی شو. صحیح ده، مونږ یو پروډکټ چې دی هغه ټارګټ کوو چې یاره مطلب دا پروډکټ چې دی دا څوک سرچ کوي یا دې ته راځي. صحیح ده، نو زما دا ایډ چې کوم دی، زما دا پروډکټ چې دی دا دې هم هغه ته شو کېږي. صحیح ده، نو د ټول نه بیسټ ون چې کوم دی مای ریکمنډیشن کیورډ ټارګټینګ دی. صحیح ده، چې تاسو به کیورډ ټارګټینګ کوئ. کیورډ ټارګټینګ دا دی چې کسټمر راځي. صحیح ده، هغو ډیفرنٹ کیورډ چې دی هغه سرچ کوي او په ډیفرنٹ کیورډ سره هر یو کس چې دی مختلف کیورډ سرچ کوي کسټمر. صحیح ده، او هغه ځان له چې دی پروډکټ ګوري، نو مونږ به کیورډ ټارګټینګ چې دی هغه سلیکټ کړو. صحیح ده، ښه چې کیورډ ټارګټینګ مونږ سلیکټ کړو که نه، نو دلته کې مونږ له امازون څخه سجیشنز راکړي د دې پروډکټ مطابق. صحیح ده، د دې پروډکټ مطابق مونږ له امازون والا څه کیورډز هم راکړي چې یاره زمونږ سره براډ دی، پریز دی او ایگزیکټ میچ دی. صحیح ده، دلته کې زمونږ سره یو براډ دی. صحیح ده، یو فریز دی، یو ایگزیکټ میچ دی. د ټول ناول خبره اتره چې دی نو زه تاسو ته په دې باندې کوم. صحیح ده، چې براډ میچ زمونږ سره څه څیز دی، پریز میچ زمونږ سره څه څیز دی او ایگزیکټ میچ زمونږ سره څه څیز دی. صحیح ده، ښه د دې دپاره به زه تاسو له چې دی یو ایگزامپل چې دی هغه درکړمه. گوگل ایڈ ٹائپ میچ ہو، ایڈ ٹائپ میچ په دې به زه تاسو له یو اگزامپل درکړم. صحیح ده، دې نه به مونږ سمپل یو امیج چې دی هغه راواخلو.
دا به مونږ سلیکټ کوو. زمونږ سره فریز میچ وي صحیح ده او زمونږ سره براډ وي پریز وي او ایگزیکټ میچ وي صحیح ده په پی پی سی کې. نو مونږ په پی پی سی کې څه کوو دا درې وانه ټارګیټینګ کوو صحیح ده. خو دلته کې یو خبره اتره ده کله چې مونږ مینولي پی پی سی رن کوو کنه نو په هغې کې بیا مونږ دا خبرې اترې نه کوو. په هغې کې مونږ بیا یو څو ټارګیټینګ کوو خو تاسو د انډرسټینډینګ دپاره چې دی زه دا کومه. ګوره دا زمونږ سره براډ میچ دی که نه په امازون پی پی سی کې هم یو براډ میچ دی یو فریز دی یو ایگزیکټ میچ دی. دلته کې زه تاسو له پراپرلی اگزامپل درکول غواړم صحیح ده. براډ میچ څه ته وایي ګوره ایډز may show on searches that related to your keywords. ګوره چې یو کسټمر راځي صحیح ده او هغه یو پروډکټ سرچ کوي صحیح ده که هغه هر څنګه کیورډ چې دی هغه سرچ کوي او هغه کیورډ چې کوم دی هغه ستاسو د پروډکټ سره ریلیټډ وو صحیح ده میچینګ یې کولو نو امازون والا چې دی هغه به هغه کیورډ چې کوم دی د هغې مطابق به ستاسو دا پروډکټ چې دی هم هغه ته سجیسټ کوي صحیح ده. مطلب سمپلی دا دی ګوره چې کله یو کس راځي صحیح ده او هغه مطلب پروډکټ چې دی سرچ کوي په کیورډز مطابق باندې پروډکټ سرچ کوي صحیح ده او هغه یو پروډکټ چې دی هغه سرچ کو یو کیورډز هغه سرچ کو لکه زه چې څنګه amazon.a ته ورشم دلته کې زه کیورډ سرچ کوم صحیح ده. دا ویډیو به لږ لینت کیږي خو چې پراپرلی به زه تاسو پوه کړم نو دا به زموږ دپاره بیسټ وي صحیح ده. دلته کې زه یو کیورډ چې دی هغه سرچ کوم صحیح ده ډینټل فلوزر اوس دا چې دی دا ما ایگزیکټ چې دی یو پروډکټ چې دی هغه ټارګیټ کړلو صحیح ده. ایگزیکټ مې ټارګیټ کړلو صحیح ده یو پروډکټ چې زما سره دا پروډکټ پکار دی صحیح ده نو ماته بیخي ایگزیکټ پروډکټ چې دی هغه شو کېږي یا پریز مې ټارګیټ کړلو صحیح ده نو ماته هغه شو کېږي. اوس که فرض که دلته کې زو ډینټل فلوزر چې دی دا انټر کم صحیح ده ډینټل فلوزر ما انټر کړو صحیح ده او زما دا پروډکټ پکار دی صحیح ده زما دا پروډکټ پکار دی او په دې کې ماته مختلف پروډکټ سجیسټ شولو صحیح ده. فار ایگزامپل ماته دا پروډکټ سجیسټ شولو نو دا پروډکټ د کوم ځای نه سجیسټ شولو دا داسې سجیسټ کیږي صحیح ده په دې خو پی پی سی نه درن خو زه تاسو ته د پوهې دپاره چې دی دا ایگزامپل تاسو له راوړم صحیح ده. ما ډینټل فلوزر سرچ کړلو زمونږ سره دا پروډکټ راغی دا ولې راغی دا په براډ میچ کې راغی صحیح ده ځکه زما خو مطلب دا پروډکټ اخیستل نه و زما اخیستل چې کوم و نو هغه بل پروډکټ و ما ته دا پروډکټ سجیسټ شولو دا ولې سجیسټ شولو دا په براډ میچ کې راغی. په براډ میچ کې ځکه راځي تاسو ته ما یو خبره اتره وکړله چې په براډ میچ کې زمونږ سره هله دا شو کېږي چې کله زمونږ سره کیورډز چې دی هغه لږ شانتې هم ریلیټډ وي نو ما چې کوم ډینټل فلوزر کیورډ سرچ کړلو صحیح ده نو د هغې سره ریلیټډ چې دی د په دې پروډکټ کې دا لیسټینګ کړی دی صحیح ده دا پروډکټ چې دی دا لیسټینګ کړی په دې کې چې دی دا د ځان سره پلوز مطلب دا پلوز یې د ځان سره شامل کړی یا ډینټل پلوز یې د ځان سره دا کیورډ یې په دې ټایټل کې شامل کړی دی نو د دې د وجې نه چې دی زما سره دا پروډکټ چې دی دا سجیسټ شولو صحیح ده. نو سمپلی دا زمونږ سره اساسي شولو دا زمونږ سره شولو براډ میچ صحیح ده چې براډ میچ چې دی هغه به مونږ څنګه ټارګیټ کوو صحیح ده د براډ میچ به مونږ ته څنګه پته لګي څنګه به مونږ ته پته نه لګي نو زمونږ سره په امازون کې براډ میچ چې کوم دی هغه تاسو ایزیلی په دې طریقه سره پیژندلی شئ صحیح ده چې براډ میچ دی ته وایي صحیح ده. بیا زمونږ سره پریز میچ راغی چې پریز به مونږ څنګه چې دی هغه سلیکټ کوو صحیح ده هغه به مونږ څنګه ټارګیټ کوو نو ګوره د دې پریز نه به تاسو ته پته لګي صحیح ده چې دا پریز څه ته وایي. پریز دې ته وایي چې مور دین ون ورډ یا ټو ورډز چې زمونږ سره کم وي هغې ته وایي پریز وایي. پریز په اسانه ژبه کې په پښتو کې زه تاسو ته یم چې پریز دې ته وایي یوه جمله صحیح ده یو وړه جمله چې کوم مطلب د یو الفاظ نه سیوا وي نو هغې ته ویلی کېږي پریز میچو صحیح ده مطلب مونږ یو فریز یوه جمله چې دی هغه ټارګیټ کول غواړو صحیح ده که فرض کا یو کسټمر راځي او هغه دا سرچ کول غواړي نو زمونږ دا پروډکټ دی هغه کسټمر ته لازمي سجیسټ شي صحیح ده
هغه ته دی هم زمونږ پروډکټ چې دی هغه ویزیبل شي، په نظر دی ورته راشي، ښکاره دی شي ورته. نو د دې دپاره مونږ بیا څه کوو؟ پریز میچ چې دی هغه رن کوو. صحیح ده؟ سمپلی. نو راځو ګوګل ایډ ټایپ میچ ته. صحیح ده؟ په دې کې تاسو ته زو اگزامپل درکما. Phrase match ads may show answers that include the meaning of your keywords. دا ads نه دی، دا به شو کیږي کسټمر ته چې کسټمر کله دا پروډکټ چې دی دا کیورډز چې دی هغه سرچ کوي. صحیح ده؟ یو کیورډ چې دی کسټمر سرچ کوي او د هغې معنی چې دی هغه زمونږ د کیورډ مطابق وه، نو څه به وشي؟ زمونږ پروډکټ به هغه ته شو کیږي. صحیح ده؟ مونږ یو جمله لیکلی ده ډینټل فلوزر پر ټیت یا ټوت. صحیح ده؟ مطلب د غاښونو دپاره ډینټل فلوزر. صحیح ده؟ یا ډینټل فلوزر بیسټ ډینټل فلوزر. صحیح ده؟ مونږ دغه شانتي لیکلی دی. صحیح ده؟ نو دا زمونږ سره څه شو؟ دا زمونږ سره پریز میچ شولو یا یونیک ډینټل فلوزر شو. صحیح ده؟ دا زمونږ سره په څه کې راځي؟ دا زمونږ سره په پریز میچ کې راځي. نو اوس که کسټمر راځي او هغه ډینټل فلوزر چې دی هغه سرچ کوي. صحیح ده؟ یا یونیک ډینټل فلوزر سرچ کوي یا بیسټ ډینټل فلوزر چې دی هغه سرچ کوي، نو د دې خو سیم معنی راځي که نه؟ کم کیورډ چې موږ دلته کې ټارګټ کوو. صحیح ده؟ مطلب یې سیم راځي که نه؟ معنی سیم راځي، یو شانتي معنی راځي. نو په پریز میچ کې به زموږ پروډکټ چې دی هغه سجیسټ کیږي کسټمر ته. بیا زموږ سره لاست ون راځي ایگزیکټ میچ. په امازون کې هم تاسو دلته کتی شئ ایگزیکټ میچ. صحیح ده؟ ایگزیکټ میچ زموږ سره څه دی؟ مونږ به راشو دلته کې واپسو. Ads may show on searches that are the same meaning as your keywords. ستاسو ایډ چې دی دا به کسټمر ته هله شو کیږي چې د هغې سیم مینینګ وي. مطلب ما دا ډینټل فلوزر چې دی دا سرچ کړلو که نه، مطلب دا زمونږ سره سیم پروډکټ چې دی هغه به را اړی په ایگزیکټ میچ کې. مونږ ایگزیکټ ټارګټینګ کوو که نه، نو زمونږ سره به کم پروډکټ را اخلي؟ ایگزیکټ میچ پروډکټ به زمونږ سره را اخلي. فار ایگزامپل ما یو پروډکټ چې دی هغه بل سلیکټ کړو ستاسو د آیډنټیفیکیشن لپاره چې دی زه یو نوی ټیب به کولاو کم جست. صحیح ده؟ amazon.ai به نوی اوپن کم. صحیح ده؟ او دلته کې زه یو پروډکټ چې دی هغه سلیکټ کوم. فار ایگزامپل هوم اینډ کچن ته زه رالم. هوم اینډ کچن ته د دې نه زه یو پروډکټ د ځان سره را اخلم. دا تاسو ګورئ که نه؟ هوم اینډ کچن دی. صحیح ده؟ ما جست هوم اینډ کچن چې دی هغه سرچ کړلو. دا ما سره ولې سرچ شولو؟ دا ما سره ولې راللو؟ دا ایگزیکټ میچ وال نه دی، خو دا پریز میچ واله دی. صحیح ده؟ دا ما سره ځکه رالل چې دا په پریز کې راځي. مطلب د دې دا کیورډ چې ما سرچ کړلو د دې مطلب دا دی چې زه د هوم اینډ کچن سره ریلیټډ پروډکټس ګورم. سمپلی پریز میچ دی ته وایي. صحیح ده؟ ها مونږ ایگزیکټ چې دی فار ایگزامپل دا پروډکټ چې دی دا مونږه سلیکټ کړلو. دا پروډکټ چې دی دا مونږه سلیکټ کړلو. اوس دلته کې مونږ یو کیورډ چې دی هغه ټارګټ کوو. فار ایگزامپل په پی پی سی کې مونږ یو کیورډ چې دی هغه ټارګټ کوو. کیټسنس پریمیم گارلک پریس garlic mincer sit with silicone ruler filler and cleaning brush. صحیح ده؟ مونږ دلته کې اوس یو ایگزیکټ میچ پریس چې دی هغه سلیکټ کوو. فار ایگزامپل پریمیم گارلک پریس سو. صحیح ده؟ یا گارلک پریس چې کوم زمونږ سره دی مطلب دا اوږه چې کوم ده دا میده کوي یا داسې نیمبو چې کوم دی د هغې نه اوبه وباسي. صحیح ده؟ فار ایگزامپل مونږ گارلک کنټرول سی دا مونږ کافي کړلو. صحیح ده؟ دا زمونږ سره د دې ایگزیکټ چې کوم کیورډ دی هغه دی زمونږ سره. صحیح ده؟ نو مونږ ایگزیکټ کیورډ چې دی هغه ټارګټ کوو. هغه مونږ څنګه ټارګټ کوو؟ هغه مونږ په دې طریقه کار سره چې دی هغه ټارګټ کوو. مونږ ایگزیکټ چې کوم د دې پروډکټ سره ریلیټډ ایگزیکټ وي د دې سره ریلیټډ وي بالکل دا کیورډ وي کوم پروډکټ چې دی د دې پروډکټ هغه کیورډ وي هغه مونږ ټارګټ کوو. صحیح ده؟ نو هغې ته ویلی کېږي ایگزیکټ. صحیح ده؟ سمپلی آی هوپ چې تاسو به په ایگزیکټ باندې پوه شوي یئ. نو ایگزیکټ به زمونږ سره څنګه ټارګټ کېږي؟ ایگزیکټ به زمونږ سره داسې ټارګټ کېږي. صحیح ده؟ چې مونږ مطلب کم پروډکټ وي او د هغې دپاره مونږ سره کم کیورډز راغلی وي هغه مونږ ایگزیکټ چې دی هغه مونږ ټارګټ کوو. نو مونږ سره به دغه شانتي
ټارګټ کیږي سمپلی صحیح ده. نو آی هوپ چې تاسو به پوه شوي په براډ باندې، په فریز باندې، په ایگزیکټ باندې چې مونږ به څنګه کوو صحیح ده. او بیا سجسټډ بیډ دی صحیح ده. دلته کې بیډ مونږ سجسټ کوو صحیح ده. دلته کې مونږه ډیفالت بیډ چې دی هغه هم ایښودی شو چې زمونږ سره ډیفالت بیډ وي صحیح ده، دومره فوري پکار دی. خو دلته کې مونږه اصل کې کیورډ چې دی هغه دغه کوو ایډ کوو صحیح ده. نو ګوره د دې پروډکټ مطابق چې دی دلته کې زمونږ سره مطلب کم پروډکټ چې مونږه په کم پروډکټ مونږه اتوماتیک پی پی سی رن کوو صحیح ده. د هغې پروډکټ لاندې بیا زمونږ سره دلته کې راشي براډ میچ و، فریز میچ، ایگزیکټ میچ و. دا زمونږ سره امیزان والا مونږ ته څه کیورډ چې دی سجیسټ کړي دي د دې پروډکټ مطابق صحیح ده. نو ګوره تاسو ایډ براډ میچ هم وپېژندل، فریز میچ هم تاسو وپېژنئ، ایگزیکټ میچ هم تاسو وپېژندل. نو د دې ځینه هم تاسو چې دی هغه کیورډ چې دی هغه ټارګټ کولی شئ. فار ایگزامپل دا سټیم آیرن چې دی دا زمونږ سره د پروډکټ ریلیټډ دی صحیح ده. په براډ میچ کې دا زمونږ سره ریلیټډ دی، نو دا به مونږ په براډ میچ کې دی ایډ کو صحیح ده. نو زمونږ سره به کیورډ چې دی دا ایډ شي. تاسو کتلی شئ زمونږ سره دا کیورډ چې دی سټیم آیرن چې دی دا ایډ شولو. په څه کې ایډ شولو؟ په براډ کې زمونږ سره ایډ شولو. براډ څه ته وایي دا تاسو ته ما ایکسپلین کړو. آی هوپ چې په دې باندې تاسو پوه شوي. اوس مونږ ګورو دلته کې لاندې دا کیورډز ګوري چې یاره په دې کې زمونږ سره پریز میچ کم یو کیورډ دی صحیح ده، چې مطلب هغه ون دین مور ورډ وي صحیح ده. د یو الفاظ نه چې دی هغه سیوا وي، چې انډیویژول ورډ نه وي، چې انډیویژول الفاظ نه وي. سمپلی دغه طریقه کار دی صحیح ده. ښه نو مونږه به اوس دلته کې راشو. دلته کې مونږه مینولی مطلب مونږه جست ایگزامپل دپاره زمونږ سره دا پریز میچ چې دی دا سټیمر ګارمنټ چې دی دا زمونږ سره پریز میچ چې دی دا زمونږ سره یو پروډکټ دی. نو مونږه به زمونږ سره یو کیورډ دی صحیح ده د دې پروډکټ مطابق. مونږه به دا یو چې دی دا به مونږه په پریز کې چې دی ایډ کو. دا تاسو کتی شئ که نه د دې ته مخامخ لیکلی دی ایډ، دا به تاسو سمپلی ایډ کوئ صحیح ده. بیا مونږه ایگزیکټ په آخره کې راشي. مونږه به راشو دلته کې ایگزیکټ ته. فار ایگزامپل دا زمونږ سره چې کوم دی دا زمونږ سره ایگزیکټ کیورډ دی صحیح ده. نو مونږه به لاندې راشو ایگزیکټ به زمونږ سره دا ټارګټ کو صحیح ده. نو مونږه فار ایگزامپل داسې یو 3 کیورډز چې دی هغه مونږه ټارګټ کړل صحیح ده. 3 کیورډز مونږه ټارګټ کړل. یو طریقه کار چې دی هغه زمونږ سره دا شولو صحیح ده. اوس تاسو به وایئ چې مونږ چې کم کیورډز چې دی هغه اتوماتیک پی پی سی رن کو صحیح ده، او زمونږ سره کم کیورډ راشي هغه به مونږ څنګه ټارګټ کوو. نو هغه به تاسو څنګه ټارګټ کوئ؟ انټر لیسټ صحیح ده. د انټر لیسټ ته به تاسو راشئ. انټر لیسټ ته به تاسو راشئ صحیح ده. سمپلی تاسو چې دی دلته کې تاسو ته میچ ټایپ رالل، براډ و، فریز و، او ایگزیکټ میچ و صحیح ده. نو اوس ګوره زما سره چونکې کیورډز دا ټایم کې نشته دی. ولې نشته دی؟ چې دا پروډکټ چې دی نو دا خو سپانسر نه دی صحیح ده. دا خو بل پروډکټ دی، د بل ملګري اکاونټ دی صحیح ده. نو زه به په دې پروډکټ باندې کلیک کړم صحیح ده سمپلی. یا زه جست د دې داسې کار کوم که نه، د دې به زه د ایس این نمبر چې کوم دی دا به زه ځان سره څه کم کاپي به کړم. کنټرول سی دا به زه کاپي کړم، را بشم امازون ډاټ ای ته. دې دا ټایټل ما کاپي کړی دی صحیح ده. جست تاسو د انډرسټینډینګ دپاره تاسو ته ښیم چې تاسو به څنګه ټارګټینګ کوئ. ښه نو ریزلټ فاونډ ریلوډ کیږي زمونږ سره. میبي دا پروډکټ ډېر زیات مخکینی وي، اوس نه وي، ځکه مونږ به دا بل پروډکټ چې دی د دې دا ایس این نمبر دا به مونږ راواخلو. دا به مونږ ځان سره پیسټ کړو. په دې به ریزلټ وګورو. په دې کې زمونږ سره دا ریزلټ راغی، مطلب سیم دغه پروډکټ راغی که نه، مطلب دغه ایس این نمبر دی صحیح ده. کم مونږ چې کم ایس این نمبر راواغیستو د دې ځینه دلته کې صحیح ده. همدا پروډکټ زمونږ سره شو شول ولته که نه. نو اوس مونږ څه کوو؟ د مینولی ټارګټینګ دپاره چې دی مونږ د چیټ جی پي ټي چې دی د هغې هم مونږ هیلپ اخیستی شو. څنګه اخیستی شو تاسو ته زه اوس ایکسپلین کوم صحیح ده. دا پروډکټ ته زه رالم.
دا پروډکټ چې دی د دې به زه دا ټایټل چې دی دا کاپي کم او را به شم د ځان سره به چیټ جی پی ټي چې دی هغه اوپن کم. صحیح ده. ښه د دې ټایټل چې دی هغه ما او کافي کړلو او دلته کې به زه راشم چیټ جی پی ټي ته او دلته کې به زه راشم دلته کې به سرچ کړم هیلو باس او دا به زه د ځان سره په څه کم دا به زه سینډ کړم چیټ جی پی ټي ته. هیلو باس هاو آر یو ډوینګ I'm well بس زه ورته جست دا ووایم چې زه ټیک یم. صحیح ده. هغوی glad to hear that زه خوشحاله شوم چې دا مې واورېدل. صحیح ده. بس نور خو مونږ سره د دوی مونږ چې دی خبرې اترې نه کوو خو مونږ به ورته ووایو چې kindly act as an Amazon PPC expert. د Amazon PPC expert په ذریعہ په مدد سره چې دی مونږ له کار وکړه. صحیح ده. about this product give me زمونږ سره چې کوم دی broad match keyword broad match به مونږ ولیکو. صحیح ده. بیا زمونږ سره فریز میچو دا زمونږ سره ټایپ دی. صحیح ده. فریز میچو سمپلی دا زمونږ سره ټایپ دی. ښه میچ او بیا زمونږ سره لاست چې دی اینڈ زمونږ سره ایگزیکٹ میچ چې کوم دی زمونږ سره ټارګیټینګ وکړه ایگزیکٹ میچ. Kindly give me broad match, phrase match and exact match keywords to target keywords for manual PPC. د manual PPC د پاره چې دی مالا keywords راکړه دا به زه انټر کړم د دې پروډکټ مطابق. دی وای پرفیکټ زه به تاسو له چې دی اوس کیورډز درکم. صحیح ده. نو ګوره تاسو لاندې راشئ که نه د مونږ له کیورډز راکړل براډ میچ کیورډز یې راکړلو. صحیح ده. بیا زمونږ سره لاندې فریز میچ کیورډز یې زمونږ سره راکړلو داسې ایگزیکټ میچ کیورډز یې زمونږ سره راکړل. صحیح ده. په براډ میچ په فریز میچ په ایگزیکټ میچ په دې باندې ما تاسو ته خبره اتره وکړله چې دا زمونږ سره څه دي څه نه دي. سمپلی مونږ اوس چې دی پی پی سی چې دی هغه رن کوو. صحیح ده. نو زمونږ سره براډ میچ چې کوم دی دا به مونږ اول وګورو. صحیح ده چې دا زمونږ سره د دې پروډکټ مطابق دی که نه زمونږ سره لږ شانتي ریلیټډ دی او که نه. زما سجیشن به زه تاسو ته هم در کوم چې تاسو به کم پی پی سی چې دی کم ټایپ به رن کوئ چې تاسو مینولي ټارګیټینګ کوئ. صحیح ده. ښه نو مونږ به راشو خپل پی پی سی ته واپس به مونږ راشو او دلته کې به مونږ لاندې راشو سجیشن به وکړو. صحیح ده. دلته کې چې دی مونږه خپل لیست چې دی هغه هم مونږه انټر کولی شو. صحیح ده. د ټوټل د براډ او د فریز او د ایگزیکټ میچ چې کوم دی مونږه ټوټل لیست چې دی په یو ځای هم انټر کولی شو خو مونږه داسې هم کولی شو چې مونږه دا نور آپشن چې دی دا آف کو. صحیح ده. دا ایگزیکټ او فریز میچ چې دی دا آف کو صرف براډ میچ چې کوم دی دا مونږه د ځان سره پریږدو. صحیح ده. ښه مونږه براډ میچ کم چې کوم دی دې ته مونږه ټیک مارک وکړل. اوس مونږ چې په کم په چیټ جی پی ټي باندې مونږه کم کیورډ چې دی هغه ټارګیټ کړي دي هغه مونږ راوخت کړي. اوس تاسو سره چې دی اټومیټیک پی پی سی تاسو رن کوئ نو په هغې کې ستاسو سره کیورډز هم راشي. خو اوس ما سره دا اکاونټ چې کوم دی دا نوی دی په دې باندې زموږ سره پی پی سی نه درن شوي د مخکې نه په پروډکټ باندې نو د هغې د وجې نه موږ سره کیورډز نشته دی. نو تاسو ته چې دی ما د چیټ جی پی ټي په مدد سره که فرض که ستاسو سره کیورډز نه وي نو تاسو به دغه شانتې راځئ. صحیح ده. فار ایگزامپل دا زموږ سره چې دی دا زموږ سره براډ میچ والا کیورډز دي دا به موږ د ځان سره چې دی کاپي کو داسې 1 2 3 4 5 پنځه کیورډز چې دی دا موږ د ځان سره فار ایگزامپل کاپي کړل کنټرول سی. صحیح ده. موږ به راشو دلته کې به دا کیورډز چې دی دا به انټر کو چې کله دا موږ انټر کو که نه داسې به امازون والا موږ ته نور هم سجیسټ کړي. صحیح ده. ښه دا به رټول نه اول بس دا ختم کړم. صحیح ده. دا به زه ریموو کړم. ښه
زمونږ سره دلته کې امازون والا نور هم سجیشن تاسو له درکړي. صحیح ده چې یاره تاسو دلته کې دا نور هم چې دی هغه سجیسټ کولی شئ. صحیح ده مطلب تاسو له سجیشن درکړي چې یاره دا کیورډ چې دی دا هم تاسو ټارګټ کولی شئ. سمپلی مونږ دا کیورډ چې دی دا راوړل، مونږ به ایډ کیورډ به مونږ سلیکټ کړو. صحیح ده چې کله مونږ ایډ کیورډ باندې کلیک کړو نو دا ټوټل کم زمونږ سره کیورډ چې دي دا ټوټل لاړل چرته کې براډ میچ ته لاړل. په براډ میچ کې زموږ سره دا کیورډ چې دی دا سلیکټ شولو. تاسو ګورئ که نه دا زموږ سره څه شولو؟ په براډ میچ کې دا کیورډ چې دی دا زموږ سره سلیکټ شولو. رالل ټوټل تاسو وګورئ که نه میچ ټایپ چې کوم دی زموږ سره ټوټل براډ دی. دا ولې زموږ سره ټوټل په براډ کې رالل؟ په دې کې پریز ول رانلل، په دې کې ایگزیکټ ول رانلل، ځکه دلته کې مونږه دلته کې کمانډ ورکړی دی چې میچ ټایپ چې دی زموږ سره براډ پکار دی. اوس زموږ براډ کیورډ چې دی هغه ټارګټ کوو فرست ټایم. صحیح ده اوس به مونږ دا آف کو، مونږ به راشو پریز ته. صحیح ده په پریز میچ کې مونږ کیورډ چې دی هغه ټارګټ کوو. نو مونږ به راشو چیټ جی پی ټي ته. چیټ جی پی ټي ته به مونږ راشو. زموږ سره چې کوم پریز میچ کیورډ دی پورټیبل هینډ هیلډ فین زموږ سره پرسنل سمال فین دا زموږ سره د دې چې کوم دی پریز میچ دی. مطلب دا خبرې اترې که پرس که څوک سرچ کول غواړي چې پرسنل سمال فین که مطلب یا سمال فین چې دی یو کسټمر سرچ کول غواړي نو زموږ دا پروډکټ چې دی هغه ته به دا شو کیږي. صحیح ده نو مونږ به داسې د پریز میچ ته کم کیورډ چې زموږ سره راغلي دا به هم مونږه کافي کړو داسې یو څو. صحیح ده دا مونږ کاپی کړلو. مونږ به راشو امازون پی پی سی ته. دلته کې مونږ پریز میچ چې دی هغه مونږ ځان سره څه کړی دی سلیکټ کړی دی. دا زموږ سره 5 to 5 کیورډ زموږ سره پکار دی. 5 to 5 کیورډ ور ایډډ سکسسفولي. چې 5 to 5 وي نو هغه به زموږ سره سکسسفولي چې دی هغه ایډ کیږي یا به زموږ سره پراپرلی ایډ کیږي. صحیح ده نو دا آی تھنک ما زیاده سلیکټ کړی دی 1 2 3 4 5 زه به چې دی 15 سلیکټ کړم. صحیح ده چې کم خخه کیورډ وي 15 به د دې نه چې دی هغه زه سلیکټ کړم. اوس پرس کا زه په دوبۍ سعودي کې چې دی د دې دپاره چې دی دا ټارګټینګ کوم د دې پروډکټ دپاره نو هلته ظاهره خبره ده چې هلته کې ګرمي سعودي دوبۍ کې نو دا هلته کې استعمالیږي په عام ورځو کې هم دا استعمالیږي. صحیح ده که تاسو سوچ وکئ یا څوک یې هلته کې سعودي دوبۍ کې هغو ته به ښه پراپرلی پته وي دې باره کې نو مونږ به کنټرول وي کو. صحیح ده چې مونږ کنټرول وي کو. ګوره امازون چې دی مونږ سره نور چې دی هغه هم مونږ ته کیورډ چې دی هغه سجیسټ کړلو. صحیح ده چې تاسو ر دې په ځای باندې دا کیورډ چې دی دا هم انټر کولی شئ. صحیح ده نو مونږ به دا څه وکړو ایډ کیورډز. دا کیورډ چې دی دا به مونږ ایډ کړو. صحیح ده چې دا کیورډ مونږ څنګه ایډ کړو ګوره اوس دا زمونږ سره 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 دا 15 کیورډز چې مونږه پریز میچ ول واغستل د چیټ جی پی ټي په مدد سره. صحیح ده نو دا مونږ دلته کې رضان سره ایډ کړل دا زمونږ سره جدا ایډ شول. صحیح ده اوس که دا تاسو پرس که دا ټوټل تاسو سلیکټ کوئ که نه نو دا به ستاسو سره بیا میکس چې دی دا ټوټل انټر کیږي. بیا په دې کې تاسو چې دی هلته کې دلته کې به تاسو بیا دغه کوئ چې کم پکې تاسو پریز کې ایډ کول غواړئ، تاسو کم په ګروپ په ایگزیکټ کې چې دی ایډ کول غواړئ یا په براډ کې چې دی ایډ کول غواړئ نو بیا به ستاسو سره نور آپشنز راشي. ومونږ دا دې دپاره وکړل چې زمونږ سره دا نورې قصې چې دی دا ختم شي او مونږ په پراپرلی طریقه کار لاړ شو. صحیح ده ښه اوس زمونږ سره لاست ون راغی ایگزیکټ میچ و. صحیح ده ایگزیکټ میچ والا کیورډ زمونږ سره راغللو. نو ایگزیکټ میچ والا کیورډ چې دی هغه به مونږ څنګه ټارګټ کوو. صحیح ده مونږ به دا نور چې دی دا به آف کو. صحیح ده او مونږ به ایگزیکټ چې دی جست دا آن کو. صحیح ده ښه چې مونږ دا آن کو که نه را به شو دلته کې لاندې اوس زمونږ سره چې کوم ایگزیکټ میچ والا کیورډز راغلی دي دا زمونږ سره د دې ایگزیکټ میچ کیورډز دي زمونږ سره. په دې کې به مونږ څه وکړو 5 به مونږ کاپي کړو. صحیح ده 5 دغه شانتي ایگزیکټ میچ والا پریز میچ والا براډ میچ والا دا به ستاسو سره چې تاسو کله پی پی سی د 5 د 10 نه والا تر د 15 ورځو پورې تاسو پی پی سی رن کوئ که نه او په هغې باندې امپریشن راشي کلیکس دا پې راشي نو تاسو سره به ټوټل ډیټا چې دی امازون وال تاسو له درکړي د ایکسل شیټ په فارم کې. صحیح ده هغه ما تاسو ته اخولی ول په دغه کې په اټومیټیک پی پی سی کې نو آی هوپ چې تاسو به په هغې باندې پوه شوي. صحیح ده
دلته کې به مونږ څه وکړو دا به مونږ انټر کړو. ښه چې مونږ دا انټر کړو نو دا به مونږ څه وکړو ایگزیکټ میچ زمونږ سره سلیکټ دی صحیح ده او دا نور زمونږ آف دي نو دا به مونږ څه وکړو زمونږ سره 1 2 3 4 5 و 45 زمونږ سره سکسسفولي ایډ به زمونږ سره شي صحیح ده 1 2 3 4 5 دا زمونږ سره 5 دي نو دا زمونږ سره ټیک دي صحیح ده مونږ به دا لاینز چې کوم دي دا به مونږ ریموف کو صحیح ده یو پروفیشنل کار به مونږ وکړو زمونږ سره دا ایکسټرا چې کوم سیزونه یې هغه به مونږ څه وکړو هغه به مونږ د ځان سره څه وکړو ریموف به یې کړو دا مونږ ځان سره څه کوو ریموف کوو دا ایکسټرا کم سیزونه چې دي دا به مونږ ریموف کوو ولې چې مونږ ته پراپرلی پته ولګي صحیح دا کم چې ایگزیکټ میچ والی ښه دغه دې مونږ ریموف کړل سمپلی به اوس مونږ څه وکړو امیزان والا تاسو ته د دې مطابق کیورډز هم سره سجیسټ کوي تاسو یو کیورډ هم انټر کوي که نه نو تاسو ته نور کیورډز چې دی هغه سجیسټ کوي مطلب ستاسو سره په اټومیټک پی پی سی کې چې دی کیورډز راغلل یو رالل دوه رالل لس رالل صحیح ده 12 رالل تاسو یو کیورډ چې دی هغه انټر کوئ د هغې مطابق چې دی تاسو ته امیزان والا نور کیورډ چې دی هغه سجیسټ کوي نو مونږ به څه وکړو ایډ کیورډ باندې به مونږ اوس کلیک کوو ګوره چې دلته کې مونږ په ایډ کیورډ باندې مونږ کلیک کوو که نه نو زمونږ سره څه چل وشولو زمونږ سره دا ټوټل چې کوم دی ایگزیکټ میچ والا ته رالل نو اوس ګورئ دا ما چې تاسو ته سټپ بای سټپ داسې رالم او ټول مې درته په یو ځای ونه کړل که نه چې مطلب تاسو په یو ځای باندې براډ او پریس چې دی دا په یو ځای باندې ټارګټ کوي دا مې درته ونه کړلو او جدا جدا مې درته وکړل نو د دې چې دی پیدا څه چل وشو پیدا یې تاسو ته څه راووتله پیدا تاسو سره دا راووتله چې دا ټوټل ستاسو سره په ترتیب کې شول ارینجمنټ د دې وشو ترتیب د دې وشولو ګوره ایگزیکټ میچ چې کوم دی جدا شو کیږي صحیح ده د لاندې ګوره دلته کې وګورئ پریز میچ چې دی هغه زموږ سره جدا شو کیږي او براډ میچ چې کوم دی هغه زموږ سره جدا شو کیږي تاسو کتلی شئ که نه نو دا زموږ سره پی پی سی کې مونږ دلته کې ټارګټینګ کوو اوس زموږ سره بیټ سټریټیجي ده ګوره دلته کې مونږ چې دی بیټ سټریټیجي چې دی هغه مونږ ټارګټ کوو هر پروډکټ لا هر کیورډ دپاره چې دی مونږ جدا جدا بیټ چې دی هغه ټارګټ کوو صحیح ده مطلب دلته کې زموږ سره سجیشن سره په ایگزیکټ میچ کې د دې کیورډ دو د دې کیورډ دپاره په ایگزیکټ میچ کې زموږ سره سجیشن د امیزان والا دی د 3.25 پورې بیټ چې دی هغه ستاسو ښه کار کوي صحیح ده د 2.4 نه والا تر د 2.4 نه والا تر د 4.06 پورې چې دی دا زموږ سره دا کیورډ چې دی که په دې کې تاسو بیټ چې دی هغه ټارګټ کول غواړئ نو هغه ستاسو سره ښه کار کوي صحیح ده نو دلته کې تاسو چې دی بیډینګ چې دی هغه مینولی هم سلیکټ کولی شئ فار ایگزامپل زه غواړم 2.9 فار ایگزامپل زه غواړم 2.09 نو زه به څه وکړم دا به سیف کړم صحیح ده بیا داسې چې دی تاسو له زه اگزامپل در کوم نور به دا تاسو پراپرلی چې دی یو سلیکټ کوئ صحیح ده پراپرلی دلته کې تاسو ته بیډینګ سټریټیجي چې دی هغه هم سجیسټ کړې وي د هر کیورډ مطابق صحیح ده ښه اوس د پریز میچ له رالو دلته کې په پریز میچ کې زموږ سره خبر راځي چې د 1.74 نه واله تر د 2.50 په منځ کې چې دی تاسو چې دی خپل بیټ چې دی دا انټر کولی شئ صحیح ده نو 1.97 چې دی دا زموږ سره آلریډي سجیسټ دی نو دا به مونږ چې دی بس ایز ا ډیفالټ چې دی دا به مونږ سیف کو بس صحیح ده سمپلی دغه طریقه کار دی اوس دا کم کیورډ چې درکړي دي که نه د دې کیورډ دپاره به تاسو د هر یو کیورډ دپاره به جدا جدا بیټ چې دی هغه ټارګټ کوئ صحیح ده تاسو مطلب دلته کې مینولی به دا انټر کوئ صحیح ده چې مینولی تاسو څومره ښکلی مینولی کار کوئ نو دومره به ستاسو سره ریزلټ چې دی هغه به ستاسو سره ښه شو کیږي صحیح ده بیا زموږ سره آخره کې راغی براډ میچ صحیح ده نو براډ میچ کې چې دی مونږ بیټ چې دی هغه سیوا نه لګو صحیح ده ځکه دلته کې زمونږ پیسې چې دی هغه هسې ویسټ کیږي ضایع کیږي نو د دې د وجې نه چې دی مونږ په براډ میچ کې چې دی بیټ خپل سیوا نه لګو صحیح ده نو مونږ به دا څه وکړو 0.70 مونږ بیټ کو فار ایگزامپل صحیح ده د براډ میچ دپاره
داسې به تاسو دا نور هم چې دی دا په خپله باندې سلیکټ کوئ. نو دلته کې زمونږ سره څه چل وشو، زمونږ سره تاسو وګورئ که نه، تاسو وګورئ دا پریز میچ او براډ میچ او فریز میچ او ایگزیکټ میچ و، دا مونږ د ځان سره دا کیورډ چې دا مونږ ټارګټ کړل. صحیح ده؟ که تاسو دلته کې په دې باندې کلیک کوئ که نه، سوري په دې لاین باندې تاسو کلیک کوئ که نه، په دې لاین باندې تاسو ګورئ ایگزیکټ میچ هم ستاسو سره شو کیږي، پریز میچز هم ستاسو سره شو کیږي او براډ میچ هم شو کیږي. په لاس کې به زه تاسو ته ریکمنډیشن کوم چې تاسو به کم یو چې دی هغه چلوئ. صحیح ده؟ ها نو د دې پورې آی هوپ چې تاسو به پوه شوي یئ چې مونږ به کیورډز چې دی هغه مونږ څنګه ټارګټ کوو، څنګه به نه ټارګټ کوو. صحیح ده؟ بیا خبره اتره دلته کې زموږ سره کیمپین بیډینګ سټریټیجي وال رااله. صحیح ده؟ کیمپین بیډینګ سټریټیجي دلته کې به مونږ بیډینګ سټریټیجي چې دی هغه مونږ څنګه سلیکټ کوو. صحیح ده؟ نو ګوره دلته کې چې کوم مونږ بیډینګ سټریټیجي چې دی هغه سلیکټ کوو. صحیح ده؟ نو هغه به مونږ څه کوو، ډاینامیک بیډز چې کوم دی زموږ سره هغه قصه رااله کوم چې زموږ سره په اټومیټک پی پی سی کې ده. ډاینامیک بیډز اپ اینډ ډاون. We will raise your bid. مونږ به ستاسو bid چې دی هغه سیوا کوو by a maximum of 100% in real time when your ad may be more likely to convert to a sale. چې کله ستاسو bid چې کوم دی هغه کنورټ کیږي سیل ته، نو ستاسو امازون والا به څه کوي، امازون والا په دې کې ستاسو bid چې دی هغه رایز کوي، چوتای به یې سیوا کوي به. صحیح ده؟ که پرس که تاسو ډاینامیک bid up and down چې دی دا سلیکټ کوئ. صحیح ده؟ چې کله مطلب ستاسو سیل جنریټ کیږي نو امازون والا به چې دی ستاسو بډ چې دی هغه به سیوا کوي. مطلب ګوره د دې خبرې دا دی که نه چې یو داسې کسټمر وي چې هغه بالکل انټرسټډ وي او دا پراډکټ اخلي، چې کله دا پراډکټ اخلي او سیل چې دی هغه کنورټ کیږي نو امازون والا به زمونږ بډ چې دی هغه سیوا کوي. صحیح ده؟ اینډ لوور او لوور به کی your bid when less likely to convert to a sale. او دا bid به ستاسو less کوي، کمی به چې کله ستاسو سیل چې دی هغه نه کنورټ کیږي. مطلب ستاسو بیډینګ چې کم دی هغه سیل ته نه کنورټ کیږي نو ستاسو د بډ هغه پیسې چې کم دی هغه به هم امازون والا چې دی هغه بډ به هم ستاسو کمی. نو سمپلی دلته کې دا طریقه کار دی. صحیح ده؟ په ډاینامیک بډ اپ اینډ ډاون کې. صحیح ده؟ فرست ټایم مونږ ډاینامیک بډ اپ اینډ ډاون ولې لګو. صحیح ده؟ مونږ د دې لپاره لګو فرست ټایم ډاینامیک بډ اینډ اپ ډاون چې زمونږ سره هلته کې ریویو نه وي، ریټینګ نه وي. صحیح ده؟ نو چې زمونږ سره ریویو ریټینګ نه وي نو مونږ کوشش کوو چې په اوله په خپل پراډکټ باندې چې دی ریویو ریټینګ راولو. صحیح ده؟ نو بیا د هغې نه بعد که پرس که مونږ ډاینامیک بډ ډاون اونلی ته ځو یا فکس بډ ته ځو نو هغه بیا زمونږ دپاره چې دی هغه بیسټ وي. او بیا داسې د لږ وخت دپاره مونږ پی پی سی رن کو. صحیح ده؟ د هغې نه بعد پی پی سی مونږ سټاپ کو نو هم زمونږ سره پراډکټ چې دی هغه زمونږ سره بیا پرینکي شوی. ولې پرینکي شوی؟ ځکه چې په دې باندې مونږ مینولي ټارګټینګ هم وکړو، اټومیټیک ټارګټینګ هم وکړو. صحیح ده؟ او د دې سره مونږ ای سی او چې دا هغه سټرانګ کړی ده، سرچ انجن اپټیمایزیشن چې دی هغه مونږ د دې پراډکټ دپاره څه کړی دی، سټرانګ کړی دی. مطلب بولټ پوینټ، ټایټل، کیورډز دا مونږ هر څیز، مین ایمیج دا زمونږ امپروو وي. نو بیا مونږ سره سیل چې دی هغه وداوټ پی پی سی چې دی هغه هم جنریټ کیږي. خو فرست ټایم به تاسو چې دی پی پی سی دا رن کوئ. صحیح ده؟ بیا زمونږ سره ډاینامیک بډ دی، ډاینامیک بډ ډاون اونلی چې کوم مطلب زمونږ سره بډ ډاون کیږي. مطلب مونږ یو بډ چې دی هغه سلیکټ کړی دی. فار ایگزامپل دلته کې مونږ یو بډ سلیکټ کړی دی نو مونږ هغه که په پریس کې دی، که په ایگزیکټ کې دی، که په براډ کې دی. صحیح ده؟ هم مونږ سلیکټ کړی دی. We will lower your bid in real time when your ad may be less like to convert to a sale. دی وایي که نه چې مونږ به ستاسو بډ چې دی هغه کمو. صحیح ده؟ چې کله ستاسو دا پراډکټ چې دی یا ستاسو سیل چې دی هغه لیس لایکلی کنورټ کیږي، مطلب لږ شانتي سیل ته کنورټ کیږي نو مونږ به ستاسو بډ چې دی هغه راکمو. خو د دې نه به مونږ بډ چې دی تاسو چې کم بډ مونږ له راکړی د دې نه به مونږ سیوا نه ځو، کم به ځو خو سیوا به نه ځو. صحیح ده؟ نو په دې کې دا خبره اتره ده. بیا زمونږ سره پکس بډ دی. پکس بډز مطلب دا دی د دې پکس نه تاسو ته پته لګي چې دا شی چې دی پکس دی. لکه فرض که مونږ ته
مونږ لاړ شو کنه بازار ته، مونږ ته وایي یاره مونږ د یو پروډکټ چې دی د هغې ډیلینګ وکړو، مونږ ته په اخر کې وایي چې یاره دا اوس زمونږ سره فکس ریټ دی، صحیح ده، د دې نه به مونږ نه کمیږو نه به سیوا کیږو، که فرض که تاسو دا پروډکټ اخلئ نو دا زمونږ سره فکس ریټ دی، صحیح ده. نو دغه شانتي په بیډینګ سټریټجي کې زمونږ سره فکس بیډ دی، صحیح ده، مونږ به فکس بیډ لګو. وی ویل یوز یور ایگزیکټ بیډ اینڈ اینی مینوال ایڈجسټمنټ یو سیټو. مونږ به ستاسو فکس بیډ چې دی هغه یوز کوو، صحیح ده، چې کوم تاسو ایڈجسټمنټ کړی وي په څه کې، په ایډ کې، په کیورډز کې تاسو چې کوم تاسو ایڈجسټمنټ کړی وي، صحیح ده، نو مونږ به هغه بیډ چې دی هغه استعمالو، نه به د دې نه بره ځو نه به د دې نه ښکته راځو، صحیح ده. نو دا زمونږ سره تھرډ ټایپ شو، صحیح ده. بیا به مونږ لاندې راشو، ایڈجسټمنټ زمونږ سره دلته کې به مونږ ورکو 70%، صحیح ده، دا که فرض که به مونږ ورکو 15% یا 30%، د 15 نه والا تر د 30% پورې، دلته کې به مونږ څه وکړو 30% به مونږ انټر کړو، صحیح ده. ښه اوس به مونږ راشو بره، دلته کې امیزان والا چې دی بیا مونږ ته سجیشن راکړي، صحیح ده، مونږ چې دا هر څیز وکړو که نه دلته کې مونږ ته سجیشن راکړي چې یاره د دې بیډ چې دی دومره نه والا تر دومره پورې تاسو ته بیډینګ سټریټجي امیزان والا بیا سجیسټ کوي، د هغې په منځ کې یا هغه چې دی تاسو خپل بیډ چې دی هغه ایښودی شئ، صحیح ده. اوس به مونږ دلته کې وکړو کیمپین نیم به مونږ سلیکټ کړو. کیمپین نیم به مونږ څنګه سلیکټ کوو؟ کیمپین نیم به مونږ هغه شانتي سلیکټ کوو، مینول پی بی سی فضلي احد آفیشل، مینول پی بی سی فضلي احد آفیشل، صحیح ده. مونږ دې له دا نوم ورکو. سټارټ ډیټ تاسو ته ما ویلي ول چې تاسو سټارټ ډیټ به تاسو سلیکټ کوئ، خو اینډ ډیټ به تاسو نه سلیکټ کوئ. ولې به تاسو اینډ ډیټ چې دی هغه نه سلیکټ کوئ؟ د دې مقصد دپاره به تاسو اینډ ډیټ چې دی نه سلیکټ کوئ چې امیزان والے چې دی مونږ له ډیفرنٹ کیورډ چې دی هغه ټارګټ کې ډیفرنٹ کیورډ باندې ټرای دا وکړي، صحیح ده، او مونږ له ښه ریزلټ راکړي، صحیح ده. او دا مونږ چې کله هم مونږ غواړو نو مونږ خپل پی پی سی چې دی هغه سټاپ کولی شو. نو مونږ فار ایگزامپل د نن نه پی پی سی رن کول غواړو، مونږ به 18 تاریخ چې دی دا سلیکټ کړو، صحیح ده. اوس ډیلی بجټ زمونږ سره سجست ډیلی بجټ چې دی هغه مونږ له څونه راکړی دی 20 راکړی دی. نو مونږ به دلته کې د ځان سره 20 انټر کړو، زمونږ د پی پی سی دپاره چې دی 20 چې دی هغه بجټ ډیلی وباسو، نو هغه به مونږ دلته کې انټر کړو. چې دا هر څه کار وشو که نه، نو مونږ سمپلی به څه وکړو، لانچ کیمپین باندې به کلیک کړو، زمونږ سره به کیمپین چې دی هغه زمونږ سره لانچ شي، صحیح ده، زمونږ سره به کیمپین څه شي، لانچ بشي زمونږ سره سمپلی. نو په دې طریقه سره چې دی تاسو پی پی سی رن کولی شئ، مینولی پی پی سی چې دی دا تاسو رن کولی شئ. اوس زما ریکمنډیشن دا دی که نه چې تاسو براډ میچ چې کوم دی هغه مه ټارګټ کوئ، ځکه په براډ میچ کې چې دی نو ستاسو د پی پی سی پیمنټ چې دی پی پی سی هغه پیسې چې دی دا هسې ضایع کیږي، دا هسې خرابیږي، فالتو کیږي، صحیح ده. نو زما ریکمنډیشن دلته کې دا دی چې تاسو کله هم دغه کوئ، ستاسو سره اټومیټیک اول به تاسو اټومیټیک پی پی سی رن کوئ چې په هغې کې ستاسو سره ټارګټس کم کیورډس چې دی هغه ستاسو سره راشي د ټارګټینګ دپاره. بیا به تاسو چې دی د هغې نه بعد چې دی مینولی ټارګټینګ کوئ. براډ میچ که فرض که تاسو سلیکټ کوئ نو هم سلیکټ کولی شئ، که نه سلیکټ کوئ نو هم مه سلیکټ کوئ. ولی ځکه براډ میچ چې دی مختلف پروډکټس مونږ ته شو کیږي، صحیح ده، ایرریلیونټ ځایونو کې زمونږ پروډکټ چې دی هغه بیا شو کیږي، صحیح ده. نو دا ایکچولی زمونږ پیسې چې دی هغه خرابوي، کم چې مونږ په پی پی سی باندې انویسټ کول غواړو. نو مونږ به څه کوو، دلته کې سمپلی به زمونږ دا طریقه کار وي چې مونږ به فریز میچ چې دی هغه ټارګټ کوو او ایگزیکټ میچ چې دی هغه به مونږ ټارګټ کوو. نو آی هوپ چې ردیزي پورې به تاسو پوه شوي. ښه دلته کې یو بله خبره اتره درته هم کول غواړم. دلته کې مونږه دا کیورډز نه دي، دا چې کوم مونږه انټر کړي دي، صحیح ده، دا تاسو بیا ریموو کولی هم شئ. که فرض که تاسو غواړئ چې یاره دا کیورډز چې دی دا زه ریموو کوم، نو دا به زه څنګه ریموو کوم؟ دا کراس دا آپشن نه دی،
په دې به تاسو کلیک کوئ داسې دا کیورډز تاسو چې دی دا ریموو کولی شئ. فار ایگزامپل د پریز نه زه دا ریموو کوم په پریز به زه کلیک کوم د ایگزیکټ نه زه دا یو ریموو کوم بل ورته انټر کوم نو زه بیا بل انټر کوم صحیح ده. بل به زه په ایگزیکټ میچ کې بیا زه څنګه انټر کوم بل به زه بیا څنګه انټر کوم د هغې دپاره به چې دی زه دا نور چې دی هر څه چې دی دا لرې کړم صحیح ده. او سیمپلی څه طریقه کار به وکړم دا طریقه کار به زه وکړم سیمپلی چې زه به هغه میچ ټایپ چې دی هغه سلیکټ کړم کوم چې زما دپاره ریکوایرډ وي صحیح ده کوم چې زما دپاره ضروري وي نو هغه ټایپ چې دی هغه به زه سیمپلی سلیکټ کړم. نو دا زموږ سره مینول پی پی سی I hope چې تاسو به په مینول اینڈ اټومیټک پی پی سی باندې په ډیټیل سره پوه شوي او تاسو به نور هیڅ قسمه څه کوېسچن نه وي. نو که ستاسو دا ویډیو خوښ شوي نو ویډیو چې دی هغه لایک کړئ د حوصله افزایۍ دپاره چې دی موږ ته یو ښکلی شانتي کمنټ وکړئ او د چینل د گروث دپاره چې دی زموږ یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ. So bye bye for now. We will meet inshallah in the next video. Allah Hafiz.